چې انګلیش کې ورته نان وایلنس وای عدم تشدد فلسفه. نو یو خو دا یو پښتنو کې یو هیستورین تیر شوی هغه وایي چې خلک خوي چې د عدم تشدد د فلسفه ګاندی پیش کړی دا، خو هغه وایي چې دا لکه زه تاسو ته ثابتول شم چې دا باچا خان رومبای پیش کړی دا، ځکه چې باچا خان په 1919 کې وایي کله د عدم تشدد د نان وایلنس خبره وکړه کنه، نو هغه ټیم ګاندی لا په خپل په ساوث افریقا کې ناستو کړی دا. د عدم تشدد سو عدم تشدد دا چې خپل تحریک په چلو، خپل مقاصد با حاصلو، خو تشدد به بکې نه کوو، وایلنس به بکې نه، جنگ به بکې نه، وینې تویول به بکې نه. چې په 1937 کې ډېر وروسته بیا ګاندي دلته کې پېښور ته په دوره راغلی، دا خبره ولی خان کړې ده. وی ګاندي په تقریر کې وی چې په هندوستان کې د عدم تشدد فلسفه چلول آسان کار دی، ځکه چې په هندوستان کې کوم قومونه دي هغه الریډي تشدد نه یریږي، خو پښتانه خو جګړمار دي کنه، دوی خو تشدد کې لوی شوي دي، دوی ته چې ته دا وایي چې لکه تشدد به پرېږدي یا جګړې پرېږدي، نو دوی په دې خبره راچول خو ډېر ګران کار دی کنه. ګاندي وی پېښور ته ځکه راغلی ما چې وګورم چې دا باچا خان دا معجزه څنګه کړې ده. اصل کې د باچا خان د کدا انټروډکشن دی چې هی واز ا فریډم فایټر، هغه خو په اصل کې د انګریز نه خپل وطن آزادو کنه، نو په دې کې خو ډېرې سختې نه سختې خو راغین لکه د دې یو نه به مونږ اندازه ولګو چې شپږ پیری ته وای د آزادۍ نه مخکې جیل ته تللی دی کنه، او په هغه شپږ پیری کې دا ټوټل چې موږ رايوځو کو دا 14.5 سال جوړیږي، 1919 کالو او په لومبي ځل باندې گرفتار شو. نو بیا هم په دغه 1919 کې چې په دویم ځل گرفتار کېدو، نو په داسې موقع کې چې هغه خپل واده تیارې کو، نو سوچو کې لکه دا آسان خبره ده چې بنده د کور نه داسې هل کې بوزي. یو په فوټبال ګراوند جوړو نه ګراوند هغه کار کې چې کوم نه لګیو او پولیس راغی باچا خان بوته، نو سوارلس نیم کال د آزادۍ نه مخکې په جیل کې تیر کړی دي د دې پښتون وطن د آزادۍ لپاره. نو دا مشکلات منور څنګه یې دا تقریبا 1.5 سکولونه د جوړ کړو، نو 1.5 سکولونه او بیا په هغه زمانہ کې هغې کې بیا په زرګونو ماشومانو سبق وي، بل یو غټ کار پکې دا کړو کنه چې نن سبا کې ستاسو خیال نه لکه استادان سرکاري سکولونو کې استادان خو ماشومان په پرایویټ سکولونو کې خاص سکولونو کې. نو باچا خان د دې تضاد د ختمولو لپاره داسې کار وکړو چې خپل واړی وي د هغې سکول نه راوباسلو، او دلته چې کوم سکول جوړ کړو کنه سکولونه چې جوړ کړو نو هغه عام خلکو چې پکې پښتنو سبق وي ماشومانو نو هغې ته خپل واړه راوستو. د باچا خان خو د آزادۍ نه مخکې چې کوم سیاست وا کانګرس سره، او باچا خان د کانګرس ته مرکزی چې کونسل نو هغې کې وو، نو باچا خان د کانګرس مشرانو کې. اوس دا یو خبره چې رښتیا د مسلم لیګ ولې نه جاین کو چې مسلمانانو پارټي وه، نه د دې خو یو جواب دار چې د دیوبند مدرسې عالمان هم کانګرس کې وو، نو د هغوی نه هم دا تاسو کول پکار دي چې دا تاسو مسلم لیګ ته ولې نه راتلی. نو د دیوبند مدرسې د عالمانو کې یو عالم یو پیري ته ویلي چې د مسلم لیګ مشران خو هغه خلک دی چاته چې دا هم پته نشته چې موږ کې څو فرض دي. نه اصل کې د مسلم لیګ خو په هغه زمانه کې داسې پارټي وه چې دا ټول له هغې کسانو جوړه کړې وه چا چې لندن کې سبق ویلی و، نو د مسلمانانو پارټي وه خو مشري هغه خلکو سره چې هغوی سیکولر او لیبرل وو که. نو یو خدا خبره ده، خو باچا خان دا ځکه نو جاین کړی چې باچا خان وی اول دی سره تللی و، خو چې دی باچا خان نو اکسپټ کړی نه بیا کانګرس سره تللی و، او بل د کانګرس هغه لیډران چې وو هغوی باچا خان ته ویلکم هم ووی او باچا خان له به ډېر قدر کو. بل د هغوی د دواړو لار چې کوم دی یو هغوی هم متحده هندوستان ازادي غوښته او باچا خان هم غوښته. باچا خان 1929 کې خدای خدمتګار تحریک چالو کو. نو دا خدای خدمتګار تحریک په اصل کې اول لومبای ځل نه سیاسي نه، خو بیا دا وایي وروستو چې کله د کیسه خوانۍ کې په پښتنو باندې انګریزانو سټریټ فایر هم وکړو، بل لا یې پکې مړه کړلو. بیا د هغې نه یو کال پس په 1930 کې په ټکر مردان کې په پښتنو باندې فایرنګ کړو. نو د دې د داسې واقعیو نه پس د دوی لکه دا فیصله وکړه چې سیاست کې به هم حصه واخلو. نو 1937 کې چې لومبی الیکشن شو او دوی پکې حصه واخیسته، نو پښتونخوا کې د دوی حکومت جوړ شو، او ډاکټر خان چې عبدالجبار خان نوم د باچا خان رو نه وزیر اعلی شوی، او 1946 کې چې بیا الیکشن وشو بیا د یو ګټو بیا ډاکټر خان وزیر اعلی شوی. نو د آزادۍ نه مخکې د انتخاباتو کې حصه اخیستې هم وه، دواړه پیرې د پښتونخوا کې ګټلې هم وه، خو باچا خان په خپله عهده نه وه قبوله کړې، اداروري وزیر اعلی شوی و. د جماعت اسلامي مشر مودودي هم و، هغه هم وی تقسیم نه دی پکار، دیوبند عالمان هم وی تقسیم نه دی پکار، نو باچا خان هم وی تقسیم نه دی پکار. نو لومبی خو دا وه چې باچا خان د تقسیم خلاف و، خو چې کله پاکستان جوړ شو نو بیا خو هغه یو ویډیو کې موږ ویلي هم چې کله پاکستان جوړ شو نو بیا باچا خان وی چې اوس خو پاکستان جوړ شوی دی، اوس دا زمونږ ملک دی، لکه دا تقسیم هندوستان خو د 3 جون منصوبه چې ونه د هغې مطابق شوی دی. نو په هغې کې دوه آپشنز وو
چې تاسو سره دوه اپشنز دي چې تاسو انډیا سره کیږي کې پاکستان سره. نو باچا خان په 22 جون باندې په بنو کې وایي د پښتنو مشرانو یو جرګه وکړه. نو په هغه جرګه کې دا فیصله وشوه چې پښتونخوا ته پښتنو ته دریم اپشن هم ورکي چې تاسو انډیا سره کیږي پاکستان سره او کنه افغانستان سره. د ازادۍ نه پس اول په کراچۍ کې وایي باچا خان او د سیند یو لیډرو جی ام سید او بلوچ یو لیډرو د یو ځای شوندې یو پارټي جوړ کړه پیپلز پارټي. نه بس پته نشته پاکستان دا غدور غي حکومت ته خوخه نشوه. ناغي سوخ پس باچا خان گرفتار کو جی ام سید گرفتار کو. نو بس هغه پارټي جوړېدو سره پاغي باندې بینو لګو ختم شوه. اوس په 15 جون 1948 باندې باچا خان په ډومبي ځل گرفتار شوی. نو په 15 جون 1948 باندې لکه پاکستان د ازادۍ لا یو کال هم نو شوی او بیا د تقریبا 6 وکاله په جیل کې پروتو. نو دا مونږ اوس وی کنه چې د ازادۍ نه مخکې 6 پیری ته گرفتار شو. نو دا سوره لکه یو عجیبه خبره ده چې د ازادۍ نه پس 12 پیری ته گرفتار شو او د ازادۍ نه مخکې 14 نیم کال په جیل کې تیر کړو او د ازادۍ نه بعد د هغه لکه 24-25 سال په جیل کې تیر کړو. دا چې ټوټل لا یو ځای کې چې کم خلک وایي چې باچا خان سکړیو د پښتنو لپاره او د پښتنو حقوقو لپاره نو چې ټوټل را یو ځای کې 39-40 سال جوړیږي. نه پس د هغه سیاست چې کوم دی نه هغه د هغې جیل د وجې نه ختم شو. بسو